یو مسله ده دي. وانه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ جمع راکړه مونږ له. دا صحابي فرمای نبی علیہ السلام یو ځل مونږ له جمع راکړه، ثم اقبل علينا بوجهه، بیا نبی علیہ السلام مونږ ته رامخ کو، فوعظنا موعظه، نصیحت یې وکړو مونږ ته، داسې نصیحت بلیغه، ډېر بلیغ نصیحت، ذرفت منع العیون، داسې نصیحت و چې زمونږ سترګو نه اوښکې روانې شوې، ووجلت منها القلوب، او د دغې نصیحت په وجه باندې زمونږ زړونه ویرېده، خوف پیدا شو، یره پیدا شوه. فقال رجل یا رسول الله، یو سړي ویل الله پیغمبره، کأن هذه موعظة مودع، و دا نصیحت خو راته داسې ښکاري لکه الوداعي نصیحت، یعنی دا نصیحت کوونکی داسې نصیحت کوي، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم یادو گویا چې دا ستاسو اخرنی نصیحت وي، مرګ وخت هم رانږدې وي. نو فاوصنا، ای د الله پیغمبره موږ ته لږ نور وصیت هم وکړه، لږ نور نصیحت هم راته وکړه. فقال نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل اوصیکم بتقوى الله، وصیت کوم تاسو ته په اول نمبر باندې د څه؟ بتقوى الله، د الله نه ویریږئ، تقوا اختیار کړئ، والسمع والطاعه، او حکم منئ، خبره منئ، وان کان عبدا حبشیا، اگر چې ستاسو مشر، ستاسو بادشاه، ستاسو سردار هغه یو حبشي غلام ولی نه وي، بیا هم تاسو اطاعت کوئ څو پورې چې هغه د نافرمانۍ او د ګناه حکم نه کوي تاسو ته. فانه من یعش منکم بعدي فسيرى اختلافا کثیرا، وایي ځکه چې ستاسو کې زما نه وروستو کوم خلک ژوندي پاتې شي، زما د تلو نه بعد، نو هغې به ډېر زیات اختلافات ویني. فعلیکم، چې کله داسې د اختلافاتو زمانه راشي، نبی علیہ السلام نصیحت کوي چې اے خلکو تاسو به څه کوئ؟ فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین، تاسو به زما سنت لازم ونیسئ او زما د خلفای راشدینو سنت به لازم ونیسئ، زما سنت به هم لازم نیسئ د خلفای راشدینو. نو چې کله د تراو خبره راشي یا بل څه، نو هغه خلک څه وایي؟ وایي دا خو عمر فاروق تعالی حکم جاری کړی، 3 طلاقو مسله راشي عمر فاروق حکم جاری کړی رضی الله تعالی عنہ، داسې په عجیبه انداز باندې وایي. نو عمر فاروق تعالی عنہ په خلفای راشدینو کې دی. نبی علیہ السلام فرمایي زما سنت هم په تاسو لازم دی، زما د خلفای راشدینو سنت هم په تاسو لازم دی. صحیح ده؟ عمر فاروق چې کوم کار کړی رضی الله تعالی عنہ، اب رضان نه کړی وي؟ نه، نبی علیہ السلام به لیدلی وي هغه څه به کړي دي. او صحابه تمسکوا بها وعزوا عليها بالنواجذ، وای تاسو په دغه سنتو باندې اعتماد کوئ او دغه خپل غاښونو سره مضبوط ونیسئ. وإياكم ومحدثات الامور، او د نوي کارونو نه ځان ساتئ. فإن كل محدثة بدعة، وای ځکه چې هر نوی کار بدعت وي، او كل بدعة ضلاله، او هر بدعت چې دی نو هغه ګمراهي وي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو درجه خو ډېره اعلی ده، ورپسې بیا د خلفای راشدینو ده. اوس د هغې نه بعد چې کوم نور ائمه دي، علما دي، مجتهدین دي، د هغوی درجه د اجتهاد ده، د نبي علیه الصلاة والسلام درجه د شریعت ده، د نبی علیه السلام حکم یا د نبی علیه السلام عمل فعل چې دی هغه د شریعت درجه لري. او د ائمه مجتهدین چې دي د هغوی خبره، د هغوی قول، د هغوی وینا چې ده د اجتهاد درجه لري، اجتهاد. او صحابه چې دي د هغوی درجه په دې مسائلو کې، په سنتو کې، په طریقو کې د نبی علیه السلام نه خو کمه ده، خو د ائمه مجتهدینو نه څه ده؟ سیوا ده، خبره ده. چې څنګه د نبی علیه السلام سنت لازم دی، دغه شانتې د ائمه د خلفای راشدینو سنت هم په موږ لازم دی.